کېناستلی پرې د چا د یادو باز دی کېناستلی پرې د چا د یادو باز دی طبیعت مې له یو څو ورځو ناساز دی کېناستلی پرې د چا د یادو باز دی او طبیعت مې له یو څو ورځو ناساز دی ټوله ورځ لکه غني په نشه مست یم ټوله ورځ لکه غني په نشه مست یم ستا له نومه مې د هر سحر آغاز دی د ارمان او تاج رشته په منځ کې څه ده د ارمان او تاج رشته په منځ کې څه ده د دې دور یو محمود او بل ایاز دی السلام علیکم مینوالو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور او ستاسو ملګری او ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه عیني خپرونه کې را سره یو میلمه ناستی کې یو میلمه څوک دی میلمه به تاسو ډېر ښه پیژنئ بلکې زمانه به هم ډېر ښه پیژنئ دغه را سره ناستی کوي ډېر ګران او ډېر محترم ابراهیم تاج صاحب را سره ناستی کوي په عیني خپرونه کې راځئ چې هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو ابراهیم تاج صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم ډېره زیاته مننه کوم صالح نادان صاحب ستاسو هم او ستاسو د ملګرو هم چې موږ هم په خپل ادبي خپرونه کې موقع راکړله او ډېر زیات زموږ دپاره د ویاړ خبره ده او د فخر خبره ده ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ابراهیم تاج صاحب ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم ابراهیم تاج صاحب داسې ډېر مینوال به م پېژني ځکه په ادب کې یو نوم لرئ او بلها کار مو کړی دی خو بیا هم دغه داسې مینوال چې هغې تاسو نه ناخبرې نو هغې ته خپله پېژنګلو وکړئ زما خو ابراهیم تاج نوم دی د هتیانو سره د شیرګل سره تعلق ساتم هتیان پښتو ادبي جرګې سره مې رابطه ده د هغې سره کښېنم پاسم او بس د دینی او دنیایي دواړه سبقونه هم وایم د پښتو ادب خدمت هم کوم تقریبا د 13-15 کالو راشي او لګیا یو په دغه خدمت کې ځان شامل کړی دی ډېره ښه ده ابراهیم تاج صاحب زموږ دغه مینوال به په تمه چې موږ به د ابراهیم تاج صاحب نه خواږه خواږه شعرونه اورو نو خپل خواږه خواږه شعرونه ورته ډالۍ کړئ شعرونه به ملګرو ته ووایم یو څو شعر اول ویم د غزل نه مخکې چې سمه مزه وکه نه جانه د بیلر په غاړه سمه مزه وکه نه جانه د بیلر په غاړه را یوځای شوي وو په ګرانه د بیلر په غاړه سکاره لرګي لوښي او ټولې بسترې په بل مخ سکاره لرګي لوښي او ټولې بسترې په بل مخ میخکې ورکو د یو چانه د بیلر په غاړه او ستا سوچ به یې وړم نو چا به راله غږ راکړلو ستا سوچ به یې وړم نو چا به راله غږ راکړلو صادر دې وسوځېدو ځوانه د بیلر په غاړه ستا سوچ به یې وړم نو چا به راله غږ راکړلو صادر دې وسوځېدو ځوانه د بیلر په غاړه او ستا د شنیل جامې زما شړۍ توبه یا قربان ستا د شنیل جامې زما شړۍ توبه یا قربان څو ټپې نه وایو جانانه د بیلر په غاړه او غزل به درته ووایم چې تا ته در پرې نه ښودم ځکه زمانې په لاره تا ته در پرې نه ښودم ځکه زمانې په لاره په ځان مې کړې وې بلا بلاکانې په لاره او مننه یو څو سړي مې د مانځه په نیت جومات ته بوتلل یو څو سړي مې د مانځه په نیت جومات ته بوتلل چا راته وویل توبه د میخانې په لاره او مننه او د کامیابۍ په لور مې ځان سره راښکو یو سړی د کامیابۍ په لور مې ځان سره راښکو یو سړی را جوړولې به یې وی بهانې په لاره او جدا کېدل له تا لحظه د سترګو رپ هم نه و جدا کېدل له تا لحظه د سترګو رپ هم نه و تا پسې ولګېدې څومره زمانې په لاره او مننه او د ډول اواز هم دی د تورو شړنګا هم راخیږي د ډول اواز هم دی د تورو شړنګا هم راخیږي سنګر ته ځغلي جونه وایي ترانې په لاره او مننه او ستا د وصال تندې سیخ کړی وم ضرور به راتلم ستا د وصال تندې سیخ کړی وم ضرور به راتلم ما ته راغلې کوي ډېرې اندېښنې په لاره او ما ویل هر سړی د خپل حیثیت وپېژني ما ویل هر سړی د خپل حیثیت وپېژني لکه ګورګورې مې شیندلې آینې په لاره ما ویل هر سړی د خپل حیثیت وپېژني لکه ګورګورې مې شیندلې آینې په لاره د خپو په چاپ د قدم اخلم په ورکه درځم د خپو
په چاپ د قدم اخلم په ورکه درځم او تر او تر یم او ګورم نښانې په لاره مننه او تا چې لږ بچ شوم ګینې دقه د احساس مې مړو تا چې لږ بچ شوم ګینې دقه د احساس مې مړو بېګا مې موندې وې په خوب کې خزانې په لاره ډېر خوندونه هم ترې واخیستل مینوال به هم ترې خوند اخیستي که داسې نور څه شعرونه یي نو زموږ دغه مینوالو سره یې شریک کړئ نوې غزل به په اول ځل باندې د صالح نادان صاحب د ادبي خپرونې آیینې نه به ملګرو سره شریک کړم چې ټوپک په لاس زما مرګ له راغلی چې ټوپک په لاس زما مرګ له راغلی هغه کس مې د رباب په ساز وجلی چې ټوپک په لاس زما مرګ له راغلی هغه کس مې د رباب په ساز وجلی او ما به غره کې لار ویسته ښه به خوشحالم ما به غره کې لار ویسته ښه به خوشحالم تا که لپه کې اوبه راله راوړلی او دواړه پنجې زما په مرۍ کېښوې دواړه پنجې زما په مرۍ کېښوې زمانې ته مې ځان څه کړلو لږ غلی او میخانه زما د ښې چارې مکانو میخانه زما د ښې چارې مکانو ستا یادونو په زړه باندې داغلی او څه مننه څه د ژوند د ټولو لوی یادګار پکې و څه د ژوند د ټولو لوی یادګار پکې و هغه عکس چې مو بې پامه و ښکلی او ته چې لاړلې جویک یوازې ګرځم ته چې لاړلې جویک یوازې ګرځم خدای را نه کړلو بیا ستا په شانتې ملی او مننه او آخري شعر دی چې زما چا به تت نظر هم نه کولو تاج ته چا به تت نظر هم نه کولو تاج ته زمانې کړلو په لږ وخت کې ښاغلی ډېره مننه واه ډېر ښه ډېر ډېر زبردست ابراهیم تاج صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې په دومره قیمتي وخت کې موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړو ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم تاسو هم مننه کوم چې ستاسو ټولو ملګرو مینوالو دغه ورځ سره په ننني خپرونه کې ډېر ګران ملګری ابراهیم تاج صاحب چې تاسو ترې خوندور شعرونه واورېدل تر روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین عادل ارمان او را سره ناست ملګری طارق خان لور کې اجازت د لوی